بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه هغه لوی الله لره دي چې د ټول مخلوقات پیدا کړی دي او مونږه تاسو انسانان اشرف المخلوقات پیدا کړی یو. نو په دې باندې مونږه تاسو د الله پاک شکر ایستل پکار دي. زه گواهی ورکوم د دې خبرې چې الله پاک نه سوا بل معبود نشته او هغه یک یو دی، او د دې خبرې هم گواهی ورکوم چې زمونږ خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک اخری رسول او پیغمبر دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ورو خویندو او محترمو، نن مونږ تاسو لپاره یو انتهایی قیمتي او مجربه وظیفه راوړې ده. وظیفه د حافظې زیاتولو او د یاداش بڑاولو لپاره. د وظیفې مقدار او د طریقې خیال نه مخکې مونږ تاسو خدمت کې دا درخواست کوو چې دا ویډیو انتهایی اهمه ده، پوره ویډیو وګورئ. او د ویډیو کې د مخکې تلو نه مخکې مونږ درخواست کوو تاسو ته چې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او مونږ تاسو ته دا درخواست هم کوو چې تاسو زموږ ویډیوګانې ګورئ خو تاسو یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ نه. نو مهرباني به وي که تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو مونږ به تاسو ته انشاءالله دعاګانې کوو، په خپلو دعاګانو کې مونږ تاسو یاد ساتو. راځئ چې هغه وظیفه څه شی ده او څنګه به تاسو وظیفه کوئ او د هغې وخت کم یو دی. نو وظیفه دا ده چې تاسو به روزانه د سحر لمونځ نه پس 986 ځله 786 ځله بسم الله الرحمن الرحیم وایئ او دا به تاسو په اوبو باندې دم کوئ او دکه دم کړی شوي اوبه به تاسو سهار او ماښام څښئ. انشاءالله په دې عمل سره به الله پاک ستاسو حافظه او یاداش بڑاو کی او ښه به کي. د دین علاوه یو بل عمل هم مونږ تاسو ته ښایو چې هغه هم تاسو دې سره یو ځای وکړئ. انشاءالله نوره فایده به الله پاک درکړي. هغه دا ده چې تاسو روزانه ماسخوتن لمونځ نه پس روزانه یو بادام خورئ. په لومبۍ ورځ باندې یو بادام، په دویمې ورځ باندې دویم بادام بشي، په درېیمې درېیم، داشان تر هفتې پورې 7 بادامو پورې به تاسو ورشئ. چې کله تاسو هفته برابر کړئ 7 بادام وخورئ بیا به دوباره د عمل الټه شروع کړئ. په 8مه ورځ باندې به 7 بادام خورئ، بیا 6 بادام به خورئ، بیا 15 کموي وي. چې دا عمل دا ترتیب یو ځل وکړئ دوباره دا ترتیب د سر نه وکړئ بیا، نو انشاءالله به دې سره به الله پاک ستاسو حافظه قوت حافظه بڑاو کی، یاداش به مسیوا کی او دا شانتي الله پاک به تاسو حافظه کې سیوا والو کی، تاسو به حیران پاتې شئ. الله پاک دې ستاسو مشکلات او پریشانی ختم کی. آمین یا رب العالمین.